ستړي مشئ، شپه مو بخیر. له شمشاد څخه د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه ګورئ. د آریا ښارګوټي او یو شمېر محفلي هوټلونو مرکزګرمي وتړل شوې. نن ماښام د چاپیریال ساتنې ادارې د کورنیو چارو وزارت په مرسته د آریا ښارګوټي او ځینې هوټلونو مرکزګرمي وتړلې او د مالکینو دوسیې سبا لوی څارنوالیو ته لیږدول کیږي. مسؤلین وایي هغو کسانو سره به قانوني برخورد وکړي چې د پاک چاپیریال لپاره ورکړل شوې سپارښتنې نه عملي کوي. د کورنیو چارو وزارت معین خوشحال سادات د آریا ښارګوټي د مرکزګرمۍ تړلو پر مهال رسنیو ته وویل له دې سره و ښارګوټي 4 ټاورونه، 3 د خرڅلاو مرکزونه، 3 د ودونو هوټلونه، 3 کارخانې او 4 نور حمامونه هغه ادرسونه دي چې د هوا ککړتیا په اړه ورکړل شوې سپارښتنې نه دي عملي کړي. سادات وایي یاد ادرسونه تړي او د مالکینو سره به قانوني چلند وشي. شما عملا میبینید که اینا از زغال ناتصفیه شده و بدون فیلتر استفاده میکنن. ما فعلا سر از امروز از امشب 28 مکان داخل شهر که 7 شهرک است، 4 تاور، 3 فروشگاه، 3 هتل عروسی، 4 حمام و 3 باب کارخانه ها است که مسدود میشن. به مالکینشان دوسیه انداخته شده. هوا د ککړتیا سطح ډېره لوړه شوې ده او په معین اوقاتو کې د کابل په ښار کې یو بحراني حالات ته رسیږي. نو د دې لحاظه څه حکومت خپل جدي اقدامات شروع کړي دي. خو د آریا ښارګوټي اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د معیاري سونتوکو بیې راټیټې کړي او وروسته له هغې د دا ډول اقدام وکړي. برق قیمتش بالا، گاز قیمتش بالا، خیلی مردم بیچاره چی کنن؟ اینا گیریم همین شرک آریا را شما بلاکار را بسته کنین، مرکز گرمیش بند کنین، ملا کنین، امیا شاید این مردم چاره و پرده خود کنن. شما این چارقلا رو چه میکنن؟ امیا معلوم نمیشه تاریکی. شما ببینید کلی دود از چارقلاست. دمی چارقلا تایر موتر سوخته میشه، بوتل پیپسی سوخته میشه، کاغذ هر چی که در دستشان بیاد سوخته میشه. خیلی شما جلوش چرا کم میگیریم؟ اینجا کس غالسنگ میسازه برای خود ما نمیفهمیم. ما 35 سال خارج بودیم، ما میفهمیم چقدر نقص داره بر وجود داره. منتها مردم از مجبوریتی کار میکنه. د هوا ککړتیا مخنیوي کمیسیون د کابل ښاریانو د بلند منزله مالکینو، کارخانو او حمامونو ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې د هوا ککړتیا په اړه ورکړل شوې سپارښتنې عملي کړي. دغه ورکړل شوې موده چې اوس پای ته رسېدلې، حکومت یې په وړاندې اقدامات پیل کړي دي. مسؤلین دا ځل ځکه په دې برخه کې جدي دي چې تېره ورځ د عامې روغتیا وزارت وویل د ککړې هوا له امله په هرو 24 ساعتو کې 9 تنه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د لومړنیو پایلو په اړه ډېر داسې شکایتونه هم ثبت شوي دي چې مستند نه دي. که څه هم د شکایتونو کمیسیون د غیر مستندو شکایتونو کره شمېر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې له چاڼ به یې وباسي. په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو لړۍ پیل شوې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پروسه به په څومره وخت کې بشپړه شي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په تړاو د ثبت شویو شکایتونو د څېړلو لړۍ پیل کړې چې دغه کار به په پوره بې پلوۍ پر مخ یوسي. په 4 ولایتونو کې زمونږ ولایتي کمیسیونونه د شکایتونو د څېړلو لړۍ پیل کړې او هغه مراحل چې د شکایتونو په تفتیش او شکایتونو ته د رسیدګۍ ده چې تصنیف بندي د شکایتونو ده او هغې نه وروسته د شکایتونو تحلیل او ارزونه ده او بیا د فیصلې لپاره آمادګي. د کمیسیون ابتدایي معلومات ښیي چې په ثبت شویو 14,000 شکایتونو کې داسې شکایتونه هم شته چې د څېړلو وړ نه دي، ځکه شکایت کوونکي اسناد په واک کې نه لري. ابتدایي معلومات دا دي چې په بعضو ولایتونو کې چې موږ شکایتونه دې ځای نه ورلېږلي دي او د مختلفو انتخاباتي ټکټونو له ادرسه شوي یو مقدار مستند نه دي، یعنې د څېړلو وړ نه دي. د یادونې وړ ده چې کابل، کندهار، ننګرهار، پکتیا او هلمند هغه ولایتونه دي چې د ثبت شویو شکایتونو شمېر پکې زرګونو ته رسیږي، خو بیا برعکس جوزجان، پنجشیر، بادغیس، سمنګان او دایکنډي کې بیا تر ټولو کم شکایتونه ثبت شوي چې شمېر یې لسګونه خو. تر څو چې بین الافغاني خبرې پیل نشي د مرکچي پلاوي نوملاړه نه خپرېږي. ولسمشر ماڼۍ وایي د بین الافغاني خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی چمتو کړی دی. له دې سره باور کیږي چې د حکومت او سیاسیونو ترمنځ د کسانو پر سر جنجال د دې لامل شوی چې طالبانو سره د خبرو لپاره په افغان شموله پلاوي هوکړه نه ده شوې.
تمه کېږي د وسلوالو طالبانو او امریکا متحدو ایالاتونو ترمنځ د سولې په خبرو ژر هوکړه راشي چې په اساس به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې خبرو ته لار خلاصه شي. د حکومت مرکچي پلاوی تیار دی او تر څو چې بین الافغاني خبرې پیل نشي د پلاوي نوم لړ نه خپریږي. 15 کسان دي چې هغه جامع دي په کې له احزابو د افغانستان له حکومته مدني ټولنې ولسي جرګې او مشرانو جرګې او د قربانیانو د کورنیو استازي پکې دي. تر اوسه پورې د بین الافغاني مذاکراتو پړاو نه دی رارسېدلی چې هر وخت راورسېږي اعلان به یې کړو. د چین ناسته چې د بین الافغاني خبرو د یو پیل په سترګه ورته کتل کېدل د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې خو احتمال شته چې بین الافغاني خبرې به په ناروې کې پیل شي. په کور دننه د سیاسیونو او حکومت ترمنځ هڅه روانه ده چې په دې لیست کې خپل کسان شامل کړي. خو ستونزه او مشکلات دا دي چې زموږ سیاسیون او ګوندونه او احزاب هم کوشش کوي چې د علي سار سره په خپل کسان په ځای کې د خپل مفاداتو لپاره او د خپل خلکو لپاره نو دا وستونزه ده. باید ډېر وړوکی لیست لږ خلک او مؤثر خلک چې هغه د ټول افغانستان نمایندګي وکړی شي. د امریکا او طالبانو خبرې د دمې په پلمه درېدلي خو خپلمنځیو بحثونو کې باور کیږي چې طالبانو لنډمهاله اوربند منلی دی. اوس که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څومره ځنډول کېږي هغومره د بین الافغاني خبرو بهیر ځنډېږي. که د افغانستان د حکومت سره مجموع کې اوربند وي او دلته چې څوک نړیوال ځواکونه دي په مشترکه توګه دا اوربند دي که یو ساعت هم وي قابل قبول ده. موږ د دې اوربند لپاره به تلاش کوو که یو ساعت لپاره وي یو ښه آغاز ده او موږ باید په نیک پال ووینو. او که چېرته دا د تنه د امریکایانو سره وي نو دا اوربند نه ده د افغانانو لپاره. امریکایانو پورې اړه لري. موږ باید هېڅ پې بحث ونه کړو. موږ دپاره اوربند نه ده. په جنوب کې چې کله چې دغه طالب ورونه چې کله وایي پاکستان ته دغه وروسته دوی وایي چې بالکل موږ سره وکړو یعنې د خپل مشران نه د خپل بادران دوی خپل اعلان اخلي دغه وروسته د دوی اصول لپاره آماده کېږي نو دا به موږ لپاره د قبول وړ نه دا موږ لپاره جنجالي وي. تیر ځل طالبانو د حکومت په اوږد لیست ملنډې ووهلې خو دا ځل لیست کې د کسانو شمیر کم دی. د افغانستان د بیطرف علماو د سولې کاروان په جګړه کې له ښکېلو غاړو د اوربند بین الافغاني مذاکراتو او سولې غوښتنه وکړه. دیني علما وایي روانه جګړه استخباراتي سیمه او پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې باید مخنیوی وشي. علماو نیوکه وکړه چې هر کله چې د سولې خبرې مخ ته لاړ شي د ښځو حقونو او دیموکراسۍ په نوم غږونه پورته کیږي چې د سولې مذاکرات ځنډوي. یو الهام دی خو به وړو پرګنو ته چې زما په کوم لارې عالمونه خوځوه. دا ځل دیني علما د سولې کاروان د بېطرفه علماو په نوم راپورته شوي چې جګړه ختمه او سولې ته کار وکړي. دغه دیني علما اوربند بین الافغاني مذاکرات او سوله د افغانستان په خیر او د وینې تویېدو مخنیوی بولي او ټینګار کوي چې باید ټول سولې ته کار وکړي. افغانستان کې داسې یو صلح منځته راشي چې د افغانستان د تمامیت د عرضي د افغانستان د اسلامي قانون د افغانستان د ټولو وګړو د افغانستان د هغه خلقو چې په دې ملک کې د اوسېدلو حق لري د هغو ټولو لپاره امن او امنیت تأمین شي. ما دیدیم که در چندین دهه جنگ هیچ کس به دست چیزی نیاورد غیر از اینکه تباهی و بربادی را به ملت ما به بار آوردن. ملت ها کشته میشه، مردم های بیگناه کشته میشه. کورنیو چارو وزارت وی روان کال افغان حکومت د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اتیا قضیې ثبت کړي چې لسې پکې د قتل دي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د خبریالانو پر وړاندې قضیې د تیر په څیر نه بلکې په جدي توګه څیړي او له لاسه تللی باور ترلاسه کوي. مسؤلینو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې خبریالانو سره بشپړه همکاري وکړي او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی ورته د منلو نه دی. له دې سره د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ موندنې ښیي چې روان کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 40% راټیټه شوې خو بیا هم 10 خبریالان وژل شوي دي. کندهار کې بیا د وسوالو په پرتله دولتي مسؤلین خبریالانو ته زیاتې ستونزې جوړوي. خبریالان او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه وایي د دولتي مسؤلینو ترڅنګ زورواکي غاصبین او د نورو مافیایي کړیو اړوند کسان د خبریالانو ژوند ګواښي. دولتي مسؤلین هم یا د ستونزې مني خو د حل لپاره یې ژمنې تازه کړي.
او دا هم څو بهرني خبرونه. امریکا کې یوه کس 15 تنه په چاړې وهلي دي. امریکایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې نیویارک کې یو کس چې چاړه په لاس کې وه 15 تنه یې وهلي دي. دغه کسان هغه مهال په چړو وهل شوي چې د عنعنوي عبادت په ادا کولو مصروف وو. پولیس وایي بریدګر یې نیولې او اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي. روغتیا پالانو ویلي ټپیانو کې د 2 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او وروستی خبر دا چې امریکایي بحري ځواکونه به د نړۍ له هر ګوټ لرې شي. د ایران د سمندري ځواکونو مشر حسین خانزاده په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې د نړۍ په هره برخه کې به امریکا له بحري سیمو څخه وویستل شي. خانزاده دغه خبرې د عمان په خلیج او د هند سمندر کې د ایران، چین او روسیې د ګډو نظامي مانورو اړوند یوه مرکه کې کړي دي. خانزاده وایي چین، روسیه او ایران په سیمه ییزه او نړیواله کچه له لویو ګواښونو سره مخ دي او دغه ګډ نظامي مانوره نړۍ ته د 3 وړو هیوادونو قوت په ډاګه کولی شي. دغه ګډه نظامي مانوره تېره جمعه په دې موخه پیل شوه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه سوداګري خوندي شي. له ملتیا مو مننه کوم. د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه مو همدلته